یو ملګری راته میسیج کړی و، ویل چې زه څنګه کولی شم چې زه یو ښایسته غوندې کې ایډیټینګ وکړم په موبایل باندې. نو ګورې نن سبا ډېر خلک چې کم دي ډېر زیات کینمسټر استعمالوي او نور چې کم دي همدغه شانتې کې نور هم اپلیکیشن چې کم دي هغه استعمالوي، خو څوک وي این استعمالوي. نن مې درته یو داسې خوندور اپلیکیشن را پیدا کړی دی چې تاسو ته به پته هم وي، خو بیا هم چې کم دی په هغې کې تاسو ته ایډیټینګ کول ډېر سخت خوند به درکړي او په هغې کې دومره زیات چیزونه دي چې بالکل ستاسو به د هر اپلیکیشن نه زړه تور شي، تاسو به دغې اپلیکیشن ته راشئ. خو که چېرې غواړئ چې دغه طریقه یې زده کړو او دغه طریقه مونږ ته وښیه او مونږ ته په موبایل باندې ښایسته د لیپټاپ نه هم ښایسته ایډیټینګ وښیه، ورځو دغه طریقې ته او دغه طریقه به زده کوو. خو ویډیو به خپلو دوستانو سره لازم شیر کوئ چې زمونږ فیسبوک پاڼه فالو کړې نه وي دا هم در سره حتما فالو کړئ. د دې لپاره به تاسو چې کوم یو کروم زر وي یا ستاسو سره ګوګل وي هغه به آن کړئ او په دې کې به تاسو څه ولیکئ، دلته کې به تاسو google.com ولیکئ، GOOGLE. دا به دوستانو تاسو google.com چې کله تاسو ولیکلو په سرچ بار باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای کې به تاسو په دې ګوګل کې په google.com کې به دلته کې تاسو APK هم به ولیکئ HOM.com به هم ورسره ضرور واچوئ. کله چې دوستانو تاسو دغه ولیکلو نو اوس به د څه نه څه انتظار وروستو دلته کې تاسو ته داسې کې راوړئ. اوس به په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړو او بالکل په ټاپ به تاسو ته راشي. نو کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړو اوس د څه نه څه انتظار وروسته به تاسو ته دغه بالکل آن شي. دغه یو ایډیټر دی چې دا ستاسو لپاره ډېر زیات خوندور دی او د دې څخه ستاسو ډېره زیاته فایده کیدلی شي. کله چې دوستانو مونږ په همدغې کنې تاسو په دغه ویب سایټ کې په دې سرچ بار کې هم تاسو سرچ کولی شئ چې دلته کې تاسو اوس سرچ کړئ CapCut CAP CapCut. کله چې دوستانو تاسو دغه سرچ کو بالکل دلته کې به درته راشي. نو په دې اپلیکیشن به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړو اوس دې باندې ما کلیک وکړو او د څه نه څه انتظار وروسته زه چې کله لاندې راشم دغه ځای کې به ماته څه ښایي، دلته کې به مونږ تاسو ته د ډاونلوډ آپشن راکوي چې مونږ د دې څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی هم شو. ګورئ دلته کې به تاسو په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. که چېرې تاسو د دې څخه ډاونلوډ نه کړو نو کیدای شي چې تاسو ته واټر مارک په دې کې راشي او تاسو ته د دې په ایډیټینګ کې څه نه څه مسله هم جوړه شي. ګورئ مونږ به په دې کې داسې لاندې راشو، د دې ډاونلوډینګ شروع شو نو دلته کې به تاسو ته د دې لاندې انسټال بټن درکړي چې د دې څخه تاسو دغه اپلیکیشن چې کوم دی دا به انسټال کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړو نو دغه اپلیکیشن به په خپل موبایل کې آن کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه آن کړو اوس به دلته نه تاسو څه وکړئ، زه تاسو ته اوس ډېرې په اسانۍ طریقه او ډېر ښایسته انفارمیشن درته ښیم دوستانو. د دې لپاره ګورئ تاسو به په څه باندې کلیک وکړئ، دلته کې تاسو ته ښکاري چې په دې تاسو کلیک وکړئ او په نیو پروجیکټ باندې تاسو کلیک وکړو. اوس موږ څه کول غواړو، د ویډیو شاته یو بیکګراوند لګول غواړو نو هغه هم تاسو لګولی شئ. خو ډایرکټ چېرې تاسو یوه ویډیو جوړه کړې وي هغه ویډیو چې کوم ده هغه تاسو ډایرکټ ورکوئ. د دې لپاره به دلته نه فوټو هم سلیکټ کولی شئ، که فوټو جوړوئ او که ویډیو سلیکټ کوئ ویډیو هم سلیکټ کولی شئ. دلته نه به ویډیو سلیکټ کړئ او په دې ایډیټ بټن به کلیک کړئ. ستاسو ویډیو به سیمپلي دلته کې داسې راشي. ګورئ دا زما ویډیو ده، زه اوس دا پلي کوم تاسو ته. ګورئ د دې نه مخکې چې کوم دی خلي ځای و، څه شی و؟ خلي ځای و. نو د دې خلي ځای به زه ګورئ څنګه ختمومه. ګورئ دلته نه به دا داسې کوي، دلته نه به ګوره چې کله زما د ګورې ته خوله جوړېږي نو دا به زه د دې څخه کټ کړم، دا داسې کې هم کټ کولی شئ او د دې څخه هم تاسو کټ کولی شئ. ګورئ دا اوس به دا ماته داسې راغلو. اوس په دې کې تاسو ډېر ښایسته انفارمیشن ایموشن ډېر ښایسته چیزونه پکې لګولی شئ. مثال کے طور پر دلته کې زه یو بل څه هم لګوم. که چېرې مونږ په دې کې دوی سره یو بل څه هم لګول غواړو نو هغه به مونږ څنګه لګو، د هغې لپاره به تاسو دلته کې تاسو ته دغه غږ ښکاري. زه دې دغه غږ دلته نه کلوز کړم او دلته نه دې واپس آن کړم. دلته کې تاسو ته د اورلی آپشن درکوي، اورلی، او دلته کې هم تاسو ته درکوي. خو ګورئ مونږ به څه وکړو، سمپلي به په دغې اور باندې کلیک وکړو، اورلی باندې. نو کله چې تاسو په اورلی باندې کلیک وکړو نو بیا به دلته نه سمپلي تاسو څه وکړئ، دلته نه به تاسو په ایډیټ اورلی کلیک کړئ چې تاسو ته ډېرې په اسانه طریقې سره ښکاري هم. نو کله چې دوستانو تاسو په دې کلیک کړو د دې څخه زه یوه بله ویډیو یا همدغه شانتې کې یو بل ښایسته فوټو دا ورته زه دلته کې اچوم او دا وګورئ دا زه دلته کې ورته داسې لګوم. اوس دې ته مونږ هغه ایرو لګو، ایرو تاسو به پېژنئ، هغه ورته لګو. نو هغې لپاره به سمپلي تاسو دلته کې راشي، په دې سټیکر بټن به کلیک کړئ. اوس به په دې ځای کې تاسو ته هغه ایروګان، هغه سټیکرې، هغه انفارمیشن تاسو ته راشي په دې کې چې ستاسو به ډېر زیات د خوښې وړ وګرځي. ګورئ په دې کې مونږ ته ډېر زیات ښایسته ګفټونه او ښایسته ایرو او ښایسته ایموجي میلویږي. مثال کے طور پر مونږ په دې کې ایرو لګول غواړو، لکه څنګه زما به تاسو به زما ویډیوګانې لیدلې هم وي، په ډېرې ویډیوګانو کې چې کوم دي مونږ لګولي دي. دغه ځای څخه د انټرنیټ کنیکشن چې کوم دی ډېر زیات کمزوری دی، ځکه ګورئ د دې کې تاسو ته ډېر ښایسته ایرو آپشن میلویږي. مثال کے طور پر ما په ډېرو ویډیوګانو باندې دغه ایرو لګولی دی، نو زه په دې باندې دا ایرو لګوم، دا تاسو لیدلی شئ، دا هم تاسو لګولی شئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې د چا نه هغه دغه شانتې کې ګول هغه ته وکړو هغه هم لګولی شئ. او که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ خپل لکه چا ته دلته کې یو شی دی هغه مونږ هغو ته نه شو کول غواړو چې هغو ته دا شی زمونږ شو نه شي، نو د هغې لپاره تاسو ته دلته کې ډېر ښایسته آپشن ښکاري چې د دې څخه
څخه تاسو دا هم سلیک کولی شئ، دا هم سلیک کولی شئ او دا هم سلیک کولی شئ. ګورئ چې کله هم مونږ ښایسته انفارمیشن په باره کې ویډیو جوړه کړو، هغه ویډیو چې کوم دا خلک بیا نه خوښوي، لمبرګرو سره یې نه شیر کوي. نو ګورئ تاسو به څه وکئ، سمپلی دغه دا چې کوم دی دا هم تاسو دغه شانتې کې ورکوټه کولی غټولی هم شئ. ګورئ دا مونږ د دې نه تو کړو. هسې مثال کې طور پر مې تاسو ته مثال در کومه، ایډیټینګ درته ښیم، دا به دلته کې تاسو وکړئ. نو بیا به دغه تاسو ولګولو، دا اوس تاسو غټولی هم چې څومره دا تاسو غټوئ او چې څومره دا تاسو ورکوټه کوئ. او که چېرې غواړئ چې دا ډیلیټ کړو، دلته نه تاسو ډایرکټ دا ډیلیټ کولی هم شئ. ګورئ که چېرې تاسو غواړئ چې په دې باندې مونږ بره ټیکسټ ولیکو، د دې لپاره دلته کې مونږ زه بیک بیا راځم، دلته نه به ټیکسټ کلیک کړئ، ایډیټ ټیکسټ به کلیک کړئ چې په دې کې تاسو ته ښایسته ښایسته سټایلونه هم درکوي. ګورئ اوس په دې کې زه دلته نه دلته کې زه تاسو ته خپل ویب سایټ دلته کې ورته لیکم، یا خپل دغه نوم ورته لیکم، د پیج نوم ورته لیکم، یاسر خان سکلز پیج مې ورته ولیکلو. همدغه شانتې کې که چېرې تاسو زمونږ ویب سایټ ته تر اوسه پورې ویزټ نه وي کړی، دا هم لازمي وکړئ چې زما ویب سایټ نوم دی APKHOM. په دې کې تاسو ته ډېر ښایسته ښایسته انفارمیشن ملویږي. نو ډاټ کام ورسره لازمي اچوئ. په ګوګل ډاټ کام کې APKHome.com لازمي سرچ کړئ چې په دې کې تاسو ته ډېر ښایسته گیمز او ډېر ښایسته آنلاین ارننګ په باره کې په دغې ویب سایټ کې تاسو ته ملویږي. ګورئ مونږ دې ته څه کوو، افیکټ ورته لګوو. د دې لپاره تاسو ته دلته کې افیکټ بټن درکوي چې تاسو په افیکټ بټن باندې کلیک واخلئ. نو د دې افیکټ سره تاسو سټایل هم لګیږي. که چېرې تاسو غواړئ چې مونږ دې ته سټایل ولګوو، نو ګورئ دا که چېرې ستاسو په موبایل کې تر اوسه پورې ډاونلوډ کړي نه وي، دا به هم لازمي ډاونلوډ کړئ. ګورئ ویډیو به غټه شوې وي، خو د خپلو دوستانو سره لازمي شیر کړئ چې مونږ کله هم ښایسته ویډیو جوړه کړو. زمونږ ملګري پښتانه ورونه مونږ نه شیر کوي، نه هم سپورټ کوي، نه خپلو دوستانو ته دغه ویډیو ورسوي. دا په تاسو باندې لازمي ده چې دا کار وکړئ. نو ګورئ مونږ دې ته سټایل هم ورکولی شو، د دې څخه تاسو څومره سټایلونه خوښ شي هم ورکولی شئ، د دې څخه تاسو ایموشن هم ورکولی شئ. نو کم ایموشن چې ستاسو خوښ شو، هغه ایموشن د دې څخه ورکولی شئ. ښه که چېرې تاسو د دې نه بغیر بل اپلیکیشن ته ضرورت وي چې د هغې مونږ ګورئ په دې کې زه تاسو ته اول د دې څخه یو هغه ډاونلوډ کوم. دا ګورئ ما ډاونلوډ کړو، نو دې باندې به دغه چې کوم دی دا به زه دلته کې بره ولګوم. نو که چېرې تاسو APKHome.com ته تر اوسه پورې ویزټ نه وي کړی، لازمي ویزټ وکړئ. ستاسو ډېره زیاته شکریه به وي. ګورئ ښه دوستانو دا تاسو که چېرې دلته کې تاسو بره ایرو څه لګولی، نو دا به لاندې کړئ او دغه شانتې کې به تاسو د ویډیو تر اخره پورې راشئ. ګورئ د دې کټ کول را کټ کول هم زه تاسو دپاره پېژنم. ګورئ دغه وټر مارک چې دی، دا وټر مارک باندې تاسو کلیک وکړئ او ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. ګورئ د دې نه مخکې کله چېرې مونږ دغه ویډیو پرېږدو، نو دا به مخکې هم روانوي. نو اول به تاسو څه وکئ، دغه ویډیو به داسې زوم کئ، د دوو ګوتو سره به یې دغه شانتې کې زوم کئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه ویډیو زوم کړه، د دې دغه تر اخر ته به راشئ او په دې به کلیک کړئ، د دې څخه به دا ډیلیټ کړئ او دا به تاسو واپس دغه شانتې کې ورکوټي کئ. ویډیو ډېره ښایسته انفارمیشن او ډېر ښایسته معلومات دي په دې کې. ښه کله چې دوستانو تاسو دغه شانتې کې وکړو، اوس دغه سر کې مونږ ته لیکنه نه ښایي، دې ته مونږ څه لګولی دی، ایموشن هم ورته لګول دی. د دې د وجې چې کوم دی مونږ ته دغه سر کې لیکنه نه ښایي. ګورئ که چېرې مونږ دا په منځ کې کټ کول غواړو، نو په هغې باندې به ویډیو سلیکټ کړئ. د دې څخه دلته کې زه تاسو ته صحیح طریقې سره ښیم چې تاسو پرې صحیح پوهه کړم. سپلیټ بټن به کلیک کړئ چې څوک ټیک ټاک سټاران وایي او څوک د انسټاګرام سټاران وایي او د څوک د فیسبوک وایي او څوک د یوټیوب وایي وغیره سوشل میډیا چې د هغې وایي، نو تاسو کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ډېر زبردست اولډ ورژن هم نه دی، بالکل نیو ورژن دی چې د دې څخه ستاسو ډېره ښایسته فایده کیدلی شي او ښایسته ایډیټینګ کولی شي. ګورئ که چېرې د مونږ د دې شاته یو بیکګراونډ ریموو کول غواړو، نو هغې لپاره به تاسو په دې دلته کې تاسو ته ښکاري، زه تاسو ته بالکل صحیح طریقې سره ښیم. دا تاسو ته ښکاري چې په دې به تاسو کلیک واخلئ. نو ګورئ چې مونږ په دې کټوټ باندې کلیک واخلو، په کروم کې به کلیک واخلئ او دغه ځای نه به د کروم کې راوړئ. که چېرې زه دلته کې د دې څخه دغه رنګ اخوا کوم او که چېرې زه دا رنګ ریموو کوم او که چېرې زه دا رنګ ریموو کوم، خو ستاسو له پکار ده چې ستاسو پکچر شاته کم یو وي. نو ستاسو پکچر شاته چې کم دی ګرین بیکګراونډ وي، نو هله به چې کوم دی ښایسته ریموو کوي. د دې د وجې چې کوم دی زما د بیکګراونډ شاته د دې د وجې صحیح نه ریموو کوي چې زما بیکګراونډ شاته چې کوم دی هغه دی تور بیکګراونډ دی د دې د وجې. نو مخکې به ما ګرین سکرین لګولی، اوس چې کوم دی زموږ دفتر دی، د دې د وجې چې کوم دی ماته ضرورت نشته. خو که ویډیو خوښه شوې وي له خپلو دوستانو سره لازمي شیر کړئ، ولې چې موږ تاسو ته ښایسته انفارمیشن را پیدا کړو. نو بیا هم نه سپورټ کوئ، نه هم لایک کوئ. چلو یو لایک تو لگا دینا، یو لایک ورکړئ، لازمي د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. یاسر خان سکلز APKHome.com ته ویزټ نه وي کړي، لازمي ویزټ وکړئ. پوره شوه زمونږ ویډیو پوره شوه، سیو کولو طریقې نه راځي په اسانه راشئ. تاسو ته چا ښودلی نه ده ځکه به نه درځي که نه. څه به وکئ، سمپلي به دلته کې تاسو ته بره ښکاري، دا به درته ښکاري. نو تاسو به څه وکئ، د دغې غشې ذریعې سره تاسو یوه کولی شئ چې ستاسو هغه چې کوم ده ګیلري ته به ځي. ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم، زما سیوینګ چې کوم د ګیلري ته شروع شو، نو دا به ستاسو ګیلري ته سیو شي.